دارنګي دا صحابي و یا رسول الله زه ته نرم ویم بیبي میرا تستخت وای د دې د لپاره علاج راته وخیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل اے د الله بندا کله چې بیبي سره کې ناستلی نو بیبي ته د الله رب العالمین وحدانیت بیان کا دا الله لوی ورته بیان کا او دویم علاج دا کله چې ستا په خزه کې ستا بیبي کې جلال نه ختمې دلو اما غرنګ غوسوا نو به ورته وایا چې په جانان باندې درود وایا کله چې ترغی سره خبرې شروع کې اے زمام امتی نو بیبي تدی وایا چې تم درود پاکا انعامدار وایا او زبم ور باندې درود وایم دا صحابی مبارک کور تراغه بیبي مبارک ناستدان ورته اے بیبي د خدای د رضا د پاره ما او تانن خپل خبرې د خدای په ذکر باندې شروع کو راځه چې دواړه کینو د رب العالمین ذکر به وکړو خزم ناسته دا خاوندم ناسته دواړه لګې نفیس با ذکر کوي لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر لګې د بیبي نه اوخ کې روان دي خاوند ورته وي اے بیبي زما یو خبر اورم د دې ذکر نه بعد پاک انعامدار جنابی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به درود شروع کو الله اکبر خزا او خاوند دواړه شروع دي درود پاک انعامدار باندې وي درود لګي دي د بیبي نه اوخ کې روان دي خاوند ورته وي اے زما ګران ټبرام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې بیبي ته د قیامت د ورځې حال بیان کا او ورته وي اے خاوندا زما دې پر رب ذل جلال قسم وي چې کله تا د الله ذکر شروع کړلو نو پړومبي کلمات د الله کې زما د زړه ټول کینه تا ختم شولا کله بچی دا خاون کور ترا دن نشلو نو بیبي ورته ولاړه د سیو دور راغی چې صحابي راغی ورته یا رسول الله زما بچی بیمار دی زما بیبي ته داسې یو کلمه وخایا چې زما بچی باندې وي زه په سفر باندې روان یم چې زما بچی ته الله شفا ورکي هغه ورته فرمایل د الله رب العالمین ذکر دی کوي او په ما دي زید زید درود وایي په ما دي زید زید درود وایي ذکر دی کوي سبا ذکر نه دا د ټولو بیمارو علاج دی الله به ذکر الله تطمئن القلوب ګورې د خځو او د خاوند په منځ کې نفرت په مینه بدل کړو او د معصوم تله صحت چې بیمارو الله په صحت باندې بدل کو دا الله قانون دا دی چې کله د الله ذکر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي وای لور می پیغله دا داغه د پر راته علاج وخایا چې هغه ته علاج رښتې د پاره خدای پاک دیندار خلق راولي محبوب می وته فرمایل د هر مانځنه بعد دی هر منظر بعد دا آیات وی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بهر حال نور وظایف هغه ورته خودل او دا آیاتونه د قران کریم ورته خودل او به ورته ول
لک ټیم د مازیګر د ذکر کوي او بیا دی د خپل نفس سره چې کوم دی متوجه کېږي او په ما دی درود وای ضرب الله د رښتې تنظیم کی و ورځ لا ختم نه وي چې فاطمه ورځ باندې او علی شان رښتې ورته راغله خدای داغه د رښتې تنظیم برابر کو عزیزانو د خدای پاک په ذکر کې ډېرې فائدې دي ان شاء الله العزیز که وخت ان شاء الله بیا با التا درود شریف کې ان شاء الله نور واقعات بیانو او بس نور واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. زما خپل دومره بیان ته اراده نه و لګ بیان مال کوم ان شاء الله سبا د جمعې ورځ د خو بیا زلک برابرم نو بهر حال دا سو ماته ګوره خبره الله رب العالمین دې تاسو ته مونږ ته په دې عمل را نصیب کړي. لومبه خبره بیا د ذکر کوم چې د الله رب العالمین ذکر حلقې تر تازه کې یړو د چا خبره پس مګر دی سیونن سبا خو د سی وخت دی چې دا زمونږ د خلکو بس هم دې ته پام شو چې دا د خدای د دین کار کوي دلم دا ته په کوم دلیل باندې کې خدا ته اوس په جمعات کې ولې د خدای ذکر نه کې چې دل ترازی بس دا غریب وای چې خنو ته د وزه سوې و دې څه دلیل دی رښتیا خبره ده او دلته وځي دلته وځي راځي کشپره پریوزي نو عوام خوران خو عوام دي هغه حیران شي چې لکه رښتیا خدای خو التم دی سه مبارک یو خبره وکړه بل ورځ وای ګورئ دا کوم سره چې په مجلس ته ذکر ترازی یا درود شریف ترازی یا د ذکر ټیک دا به جمعات کې کینی خو 10 منټه به درود شریف وای زره به تنګ شفا بسي ذکر به 10 منټه وکي زره به تنګ شفا بسي خدا چې ډیر مرګري ناس دي دا غي ضرورم خوشحالي کې چې رما د الله ذکر ډیر کړه د قرنګي په مجلس کې ځان شریک وي یو هغه ذکر مکوي جایز دی افضل دی ځان ته خفیا ګوره د ذکر بالجهر نه زمونږ د اهل سنت والجماعت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چاته پوسګو امام صاحب رحمت الله علیه کوم ذکر بالجهر بهتر دی کو خفیا بهتر دی امام صاحب ورته فرمایل خفیا ذکر بهتر دی خفیا ذکر بهتر دی د ذکر بالجهر نه خو موږ تاسو خفیا ذکر کو ځان ته 2 منټه به مونږ خدای دې ذکر بالجهر جوړ شي نو مرګري پکې ناس وي سره د خپل شرم نه پکې د الله پاک نوم اخلي او د آیات ساتي یو د عقیده مسله ده زمونږ د عقیده ده چې ذکر بالجهر نه خفیا ذکر اولاد پنيز د احناف باندې پنيز د شوافع باندې بیا ذکر بالجهر اعلی ده افضل دی پنيز د امام شافعي رحمت الله علیه باندې ذکر بالجهر سره افضل دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسبت باندې ذکر بالجهر افضل دی دی وجه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه امام الاولیاء تاج الاولیاء دا د تمام اولیاء سردار چي دی دا خپل حنبلی مسلک دی زمونږ د بزرګان کله کله حواله داغي ور کوي زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه ویل هغه حنبلی مسلک دی موږ ځان ته حناف یو ذکر بالجهر په دی وجه باندې که سره خفیه کوي نو هم کله خبره ده او که سړی چې تراشي او زه تر جمع شي نو ګره یاد ساتي یو قدم باندې لس نه کوي ملاويږي لس نه کوي ملاويږي لس ګناهونه معاف کیږي لس درجات اوچتيږي دا الله ذکر ته الله کور ته راغلي ټول حلقه جوړه شو به دغه حلقه چې دا حلقه ځان ته د ثواب زیاده نو عزیزانو د ذکر حلقې ته راځي په دې نیت راځي چې خدای الله شل منډه بستانو واخلم دا حلقه تر تازه کوي دا د جنت باغونه دي نبی علیہ السلام فرمای د تعلیم حلقه چې د دین تعلیم بږي کیږي د ذکر حلقه د جهاد د مشورې حلقه دا د جنت باغونه دي په دې کې سرېږي نو الله دې موږ تاسو له توفیق را نصیب کړي دا چې بل حلقه وي ان شاء الله داجی سے پوجره باندې غالبا د جمعه ته داجی صاحب د بځای کې حلقه ده الله دې وکي کزوم ان شاء الله ځم برابر رسول دلته ان شاء الله کوم ان شاء الله اعظم د خیره ها ان شاء الله نو کنوما نو به به خیر دی وجره کې ان شاء الله موقع خدای پاک راولي د دې وجره خو الحمدلله زمونږه د دې مشران چې کم دی خو خپل نمونه لري ذکر کې دا خدای غوي برکات ته الله دې قبرونو باندې انوار را اوري ګوریا ساتي تاسو دې کشران لدا سه ادب ورکي کنه چې تاسو نه چې به دا حجري شاړي نشي ګوره خام چې دا به آباد ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکي یا رب یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام خداوند متعال الله زمونږ دغه حلقه د ذکر زمونږ دغه بیان الله د مرګرو دارات لل خدای ټول په خپل بارگاه کې قبول او منزور کړي یو دعا خصوصي دعا وکي زمونږ د مدرسې ته د دې زاړه کلینا یوې زنانا ابل جمعه باندې غالبا موږ سره وړاندې بیان کړو به د بیان نه بعد آیات جی سب ته بیا سره دغه ور کړو دا د غوګونو والا والد کې څه شي دغه ور کړو
مدرسې ته راولېږلې. وې زنانه ډېره غریبه ده. نو حاجي صاحب راته ویل هغې دپاره به خصوصي دعا وغواړو، الله رب العالمین دې ورته جزای خیر ور نصیب کړي. دا زموږ مدرسه هم عجیبه تاریخ لري الحمدلله. قسم دې ځي استادانو ته چې کله پیش کوم هغوی مې حیران شي. نن صاحب رانه سار تپوس کوي مدرسه څنګه ده مال ښه ده؟ وایي ډېره غریبه ده مال جیبه دعا ورته کوئ. نو مدرسه زمونږه د دې زنانه حاجي صاحب بارک راته خبره وه چې د دې داسې زنانه ده چې دا ډېره غریبه ده، واښه راوړي غالبا یا غره نه لرګي راوړي. مال د علي رضی الله عنه په روایت باندې عمل کړی دی، راوړي لرګي خو پیسې چې کوم دی مدرسه کې ورکوي. نو دعا ورته وغواړي جمعې شپه ده، الله رب العالمین دې ورته بدلی ور نصیب کړي. او څور زموږ استاد د زنانه او د مدرسې تاسو ټول استاد زنانه د مدرسې ارکان دي الحمدلله، تاسو اراکین الحمدلله، بچی د مدرسې تاسو خادمان دي. خدای دې تاسو ټول په ژوند کې خیر او برکت واچي. الله کریم دې د ټولو داراتل او داناسته په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي. زابل سره راغلم ته ورکه ماشوم هغه چاندر راوړل ماته راکله مال ته وړل مال زه خو راغلم په بل سوچ باندې بیمار تاسو ته راغلم ماشوم خو نه پیژنم چې دار چا بچی دی بس چا به ورکړي. بهر حال الله رب العالمین دې د ماشومانو دغه مینه نور قبول کړي. دا رنګ زمونږ زنانه کرالېږي او چاته ورکړي راوړي مدرسې ته الله دې بدلی ور نصیب کړي. زمونږ مشران د دې مدرسې اراکین دا څومره مرګري چې څومره دي قسم دې دا ټول د مدرسې اراکین دي. او دا مبارکي درته سه مبارک خبره کړې و تاسو ز خپل خبره کوم چې زموږ مدرسه دا د حضور پاک مدرسه ده ټول الحمدلله. ا مدرسه زموږ نه ده چا ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. زه فخر کوم په دې باندې چې زموږ د مدرسې هغه نسبت محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته ده. نو الله رب العالمین زموږ مدرسه او ټول مدارس کامیاب کړي. دې ملک ته پاره دعا وکړه یا الله دا ملک د بدامنی نه ختم کی، بدامنی پکې ختمه کی الله. بدامنی خدایا پاکه هغه ملکونو ته یوسي چې زموږ ملک ته بدامنی راوړی دا. یا الله پاکستان رب العالمین په تمام اسلامی بلادو کې په اخلاص دعا وکي یا الله د نور په شانتي وزله. یا الله دې ملک له ترقی ور نصیب کی. يرونو دا زموږ ملک ته دې ملک کې مونږ ته الله پاک علم را نصیب کو، الله ایمان را نصیب کړي. قسم دې ملک مینا دا د خپل ایمان او حصہ وګڼي. ګوره دې ملک د پاره دعا وکي الله دې ملک ته سالمیت ور نصیب کړي. الله د مصطفی په نظام خسته کړي، الله د مصطفی په شریعت خسته کړي. الله دې ملک حفاظت فرمایي. یا الله د سعودي حفاظت فرمایي. یا الله اسلامی بلاد چې څومره دي الله عراق افغانستان فلسطین کشمیر څومره اسلامی بلادونه چې دی الله خارونه چې دی یا الله ته حفاظت فرمای. یا الله ته حفاظت فرمای. دعا وکي الله انډیا کې څومره مسلمانان دي زمونږه یا الله هغه مسلمانانو ته خدای شرعي نظام والا حکومت نصیب کی. د اندوان حکومت نه ختم کی. الله د مسلمانانو حکومت پکې راولي. یا الله د پاکستان په خیر تمام کی. الله کریمه هغه دشمنان ملکونه چې د پاکستان سره دشمنی ده یا الله دیکھے خلیل اولیاء پراتے دی، دیکھے لیل علماء پراتے دی، دیکھے لیل مدارس پراتی دی. اللہ اللہ دې مدرسې د دې علماء د دې اولیاء د برکته الله دې ملک ټول نظام د مصطفی نظام وګرځي. یا الله دې ملک دشمنان دې ملک دوستان وګرځي. خدای دې ملک بدخواهان خیرخواهان وګرځي. او یا الله یا رب زمون بیمارانو ته شفا ورکي. یا الله څومره بیماران دي الله خدای هسپتالونو کې دي کورونو کې دي زموږ مشران سپینګری زموږ د مدرسې د اراکینو والدین دارنګ ورونه خپلوان دوستان څوک بیماران دي الله بیماری په صحت بدل کی. قرضداران الله د قرضونو نه خلاص کی. یا الله د دې مدرسې اراکین دا څومره ناس دي خدای دې خپل خزانه کولاو کی. خدای د خپل خزانو نه مال اعمال کی. او زمون خدای څومره بیماران دي به درنه درخواست کو خدای مونږ ټول د شفای کامل عاجله را نصیب کی. ما تم دعا وکي الله ایمان را نصیب کی. د قبر د عذاب نه مو ساتي. الله والدینو ته مغفرت نصیب کی. استادانو ته مغفرت نصیب کی. دوستانو ته مغفرت نصیب کی. الله حاضر او غایبینو ته مغفرت نصیب کی. آخر وقت مدا کلمه نصیب کی. لا اله الا الله.